خپل ټول نقدي او پور معاملات مو په اسانۍ سره دغه ډیټابیس لارې مدیریت کړئ. د بیل برخې ته راځم او د شکور په نوم یو پیرودونکي ته په قرض درمل ورکوم، خو دا د ګدام لپاره هم کار کوي. نوم او شمیره به ولیکئ، لاندې مختلف درمل انتخاب کړئ او د هر درمل تعداد مشخص کړئ. بیل لاندې برخې ته راشئ، که خوښه مو وي یو څه تخفیف ورکړئ. پاتې مجموعه شوه. اوس که نغدې پیسې نه درکوي نو نغده صفر ونیسئ. بیل ثبت کړئ. اوس د پیرودونکي روزنامچې ته راشئ. دلته تاسو کولی شئ د ټولو قرضدارانو نومونه ووینئ. دلته د شکور نوم انتخاب کړئ نو تاسو ته به د هغه بیلانس یا قرض راښکاره شي. اوس د ژورنال برخې ته راشئ. دلته د شکور نوم بیا انتخاب کړئ. د پیسو مقدار او نیټه ولیکئ. تاسو وګورئ د شکور بیلانس صفر شو او نوم یې د قرضدارانو لیسته لرې شو، یعنی حساب یې پاک شو. که تاسو هم غواړئ د خپل درملتون، دکان یا کوم بل کاروبار لپاره دغه ډول هوښیار او اسانه ډیټابیس ولرئ، نو ما خپل فالوورانو ته 50% تخفیف ځانګړی کړی دی. تاسو دغه ډیټابیس په پښتو او دري ژبه هم ترلاسه کولی شئ. په کومنټ کې لینک شته، له هغې لارې راسره اړیکه ونیسئ. مننه.